ټوتپیسټ سره خو روژه ماتېږي نه. د روژې په حالت کې ټوتپیسټ کول مکروه دي، لیکن که یو سړي ټوتپیسټ کول او د هغه ټوتپیسټ ذرات د مرۍ ته لاړ، حلق ته لاړ، نو روژه یې ماته شو. د جهنم د اور نه دی لرې کي. نو مین وجه د فضیلت خو د روژې دا ده چې دا د الله پاک حکم دی. د الله پاک د حکم په تعمیل کې انسان ته اجر ثواب ملاوي. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ اباسین خبر. زه یم تاسو هوسټ ادریس خان. نن موږ سره موجود دی مولانا مفتی یوسف زئی صاحب. د نه لوغان ته معلومات اهلو کہ روزہ څنګه ماتېږي، روزہ څنګه فرض دی. راځي د نه پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه یې؟ الحمدلله. مفتی صاحب تاسو باندې دا وایي کہ روزہ ولې فرض شوی د اسلام کې؟ روزه خو ځکه فرض شوی دی چې الله پاک قرآن کریم کې ارشاد فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا راشي. تقوا څه ته ویل کېږي؟ پرهیزګارۍ ته. پرهیزګاري څه ته ویل کېږي؟ د هر قسمه وړوکي غټ ګناه نه ځان ساتل. نو روزه الله پاک د دې لپاره فرض کړله چې په دې یو میاشت کې انسان د دې دریو چیزونو نه ځان بچ کړي. د خوراک څښاک نه د سهار نه واخله د ماښامه پورې. نو یو به خو ده ته زړه د ده چې دی دا د هر قسمه الودګۍ نه چې دی دا پاک شي. دویم دا چې په ده کې به د صبر ماده پیدا شي، چې صبر سړی څنګه کوي. دریم دا چې په ده کې به د غریب احساس پیدا شي، چې دی په خپله وږې تږې روز تېره کړي، نو ده ته پته ولګي چې غریب سړی چې هغه ته خوراک څښاک نه میلاویږي، ما ته خو د یوې میاشتې لپاره حکم دی زه به نه خورم څکم د ماښامه پورې. خو هغه سړی چې هغه سره د یو وخت روټۍ نشته، خوراک څښاک انتظام نشته، د هغه ګزر بسر به څنګه کېږي؟ نو د غریب احساس پیدا کېدل دا یو وجه ده چې دا د ده په زړه کې پیدا شي. بل دا چې د ده په زړه کې جذبه ایثار پیدا شي، د قربانۍ ورکولو جذبه د ده په زړه کې پیدا شي. او مین خبره خدا ده چې د الله پاک نه ویریږي، تقوا پیدا شي، د هر قسمه ګناهونو نه د ځان بچ کولو عادت به ده کې پیدا شي، او د ځان د ګناهونو نه بچ کولو والا جوړ کړي. او قرآن او حدیث روشنی کې د دې فضیلت څه ده؟ نو د روژې خو ډېر لوی فضیلت دی که نه، د جهنم د اور نه دی لرې کي. بالکل. نو مین وجه د فضیلت خو د روژې دا ده چې دا د الله پاک حکم دی. د الله پاک د حکم په تعمیل کې انسان ته اجر ثواب ملاوي. او روژه بیا د الله پاک په احکامو کې داسې حکم دی چې الله پاک وایي چې د روژې د ثواب څه مقدار نشته، بالکل څه انتها نشته. کله چې یو سړی روژه ونیسي، هغه د قیامت پر ورځ زما مخې له راغی، زه به د خپل شان مطابق هغه له اجر او ثواب ورکوم. او بل د روژه روژه نیسونکو دپاره دا یو لوی فضیلت دی چې یو عمل کوونکی داسې نشته چې هغه جنت ته ځي، د هغه دپاره یو خصوصي انټرست، لیکن د روژې نیسونکو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزه نیسونکي به د قیامت په ورځ په جنت کې د یو خاص دروازې نه داخلېږي، چې هغه دروازې ته ویل کېږي ریان، باب الریان. د باب الریان نه به د روژه نیسونکو انټري کېږي په جنت کې، داخله به کېږي. الله پاک ته موږ ټولو ته نصیب کړي. کوم خلک چې دا روزه نیسي هغه ځوان کې چې اثر انداز کېږي، روحاني جسمانی؟ دا روژه چې ده که نه، په دې کې دو فایدې دي. یو فایده د دې اخروي فایده ده، آخرت فایده ده. او یو د دې روژې په وجه باندې انسان ته په دنیا کې فایده ملاویږي. او دنیا کې فایده دار چې په دې سره د جسمانی صحت چې دا برقرار وي، ایکټیویټي برقرار وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث دی
چې روزي نیسئ او خپل صحت قائم وساتئ. یو سړی خپل ځان صحتمند ساتل غواړي بالکل نو هغه د روزي نیسي. یو خو روزي د میاشتې فرض روزي دي، د دې نه علاوه په نورو میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر میاشت کې 3 روزي نیسلې، ایام بیس چې ته ویل کېږي. د هر میاشتې اسلامي د الله سمه څوارلسمه سمه روزه دا به نبی علیه الصلاۃ والسلام نیسله. نو روزو کې صحت هم دی. کوم کوم سیزونه سره روزه ماتېږي؟ مثلا ټوټ پیسټ، مسواک. نو روزه خو د 3 چیزونو نه د ځان ساتلو نوم دی. نو په دغه 3 وړو چیزونو سره روزه ماتېږي، خوراک سره، اسکاک سره او د خپل کور والا سره د ملاوېدو سره. د دې نه علاوه نور داسې چیزونه دي چې په هغې سره روزه ماتېږي. ټوت پیسټ خبره تاسو وکړه، ټوت پیسټ سره خو روزه ماتېږي نه. د روزې په حالت کې ټوت پیسټ کول مکروه دي، لیکن که یو سړي ټوت پیسټ کول او د هغه ټوت پیسټ ذرات د مرۍ ته لاړ، حلق ته لاړ، نو روزه یې ماته شو. نو دې وجې نه د روزې په حالت کې د ټوت پیسټ نه ځان ساتل پکار دي. ټوت پیسټ نه دی کول پکار. د سحرۍ نه مخکې ټوت پیسټ سړی وکړي، بیا د روزې په حالت کې ټوت پیسټ نه کوي. مسواک بهترین، مسواک کولی هم شي او په هغې سره ثواب هم زیات دی. مسواک خو یو مطهرة للفم، په دې سره خوله پاکېږي، او بل ومرضات للرب، الله پاک پې خوشحاله کېږي. د نبي علیه الصلاۃ والسلام سنت دی او روزه پې هم نه ماتېږي. جی ناظرین، تاسو مفتی صاحب خبره واورېدل. مفتی صاحب ډېر هسته خبرې کړې دي. تاسو کمنټ سیکشن ما ته ضرور وایئ تاسو دا څنګه لګېدلې دي. دې سره خپل میزبان ادریس خان له اجازت ورکوي. الله